کوم ځوانان چې تاسو ګورئ چې د وطن دپاره هلې ځلې کوي، د هر چا سره مشت و ګریوان دي، د وطن په سر باندې، د خپل ولس په سر باندې، نه د وطن سپکه، نه د وطن رواني، نه د وطن خرڅولو ته تیار دي. څومره چې د وس کېږي شپې او ورځې دوی لګیا دي او د هر چا دښمنان یې اخیستي دي. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی وطن خپل وطن بولي، ولس خپل ولس شمېري، او دا کوم چې تماشبین ورته ناست دي دوی وایي چې موږ یې څه کوو، څنګه چې دا سلسله را روانه ده همدغسې به روانه وي. لکه زمونږ سپین ږیري، که دوی دا غلامي نه وای قبوله کړې، دوی دومره بېماني نه وای کړې، دوی دومره بېننګي نه وای کړې، نو نن به ولې موږ او تاسې دومره سپکېدی، دومره به موږ او تاسې خرابېدی، دومره به وژل کېدی، دومره به زموږ او ستاسو وطن نیول کېدی. خو دا زموږ او ستاسو د مشرانو، نو دا ځینې کشران چې دي، دا ځینې نه 15 په سلو کې چې دي، دا هغوی په قدم باندې روان دي. بس یو شی ورته پیدا کېږي، دوی د وطن په کیسې کې نه دي. وایي زما په څه، ولس تمري زما په څه، وطن د چا لاندې کړی زما په څه. په خپلې خاورې باندې، په خپل جایداد باندې، په خپلو خویندو ورونو باندې، په خپلو خپلوانو باندې، په خپل ولس باندې هغه څوک جنګېږي څوک چې خپل شمېري. او چاته چې همداسې ښکاري وي چې بس شپې سبا کوه، په دې کې نور څه مه وایه. موږ ته ډېر خلک وایي تاسو ډېر خطرات په سر باندې اخیستي. وسړی د پلار جایداد نه لاندې کړی، وسړی ولس یې راته وواژه، وسړی خویندې ورونه راته ووژل، کام قبیل یې راته وواژه، او ته ماته وایې چې کرار یې کښېنه. السلام علیکم ورحمة الله.